السلام علیکم دوستانو شیردل تخنیکی معلوماتی چینل ته ښه راغلاست الله تعالی دې وکړي د صحت او عافیت جامه پتن زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع دا څنګه کولی شو یو بیټري د سولر پینلو په واسطه باندې په یوه یا 2 غنټو کې چارج کو نو دوستانو په دې رابطه یو ورور سوال کړی چې زه دکاندار یم او په دکان کې بیټرۍ او سولر پینل خرڅوم نو بعضې خلک څه وخت چې زه بیټرۍ خرڅه کوم نو هغه وایي چې دا لاله په غنټه یا 2 غنټه کې چارج کا نو زه څنګه کولی شم دغه بیټري د سولر پینلو په واسطه باندې په یوه یا 2 غنټو کې چارج کوم نو دوستانو په دې رابطه زه غواړم ستاسو سره مختصر لټ او مهم معلومات شریک کوم نو دوستانو دا ویډیو مو سکیپ کوئ تر اخره پورې وګورئ ترڅو د دې مفیدو معلومات څخه ځانونه برخمن کړئ نو دوستانو راځو ټاپک او موضوع ته مثلا دوستانو زموږ سره یو 100 AH 100 امپیره یو بیټري دا چې د ولټ اندازه دا 12 ولټه نو موږ څنګه کولی شو دغه 100 امپیره بیټري د سولر پینلو په واسطه باندې په ایمرجنسي ډول باندې په 2 غنټو کې چارج کو د دې چارج کولو لپاره دوستانو د بیټرۍ AH چې دا 100 دی دا تقسیمو په 2 باندې نو موږ ته په لاس باندې راځي دوستانو 50 امپیره دوستانو که غواړو موږ 100 AH یا یعنی 100 امپیره بیټري دا په 2 غنټو کې په نورمال ډول باندې چارج کو نو زمونږ 100 امپیره بیټري پیسه ضرورت لري 50 امپیره ته نو د دې 50 امپیره برابرولو لپاره دوستانو موږ سولر پینل په موازی ډول باندې تړو مثلا دوستانو زموږ سره سولر پینل دی 180 واټه او د دې امپیر دی 15 امپیره نو موږ به دوستانو دا 50 امپیره په دغه سولر پینل باندې برابرو او د دې لپاره به دوستانو لس سولر پینل چې دا 180 واټه وي دا به دوستانو په موازی ډول باندې تړو کله چې دوستانو موږ دغه لس سولر پینل تړنه وکړه په موازی ډول باندې نو په دې صورت کې د دې ولټ سولر پینل بیا دوستانو 19 ولټه د یو سولر پینل مطابق پاتې کیږي او د دې امپیر دوستانو دا 50 سره مساوي کیږي نو د دې څخه وروسته بیا دوستانو موږ دې ته کنټرول چارجر نصب کوو چې د دې کنټرول چارجر امپیر د 50 سره تر 80 پورې وي دا ورته نصب او کنیکشن کوو او د دې څخه وروسته بیا دوستانو لینونه بیټرۍ ته دا نصب او کنیکشن کوو او د 2 غنټو لپاره دوستانو بیا بیټرۍ په نورمال ډول باندې چارج نو کله چې دوستانو بیټرۍ په نورمال ډول باندې فل کمپلیټ چارج شي نو د دې نه وروسته دوستانو کنټرول چارجر په نورمال ډول باندې بنديږي نو دوستانو تاسو کولای شئ په دې طریقې سره هر قسم بیټري کدا 50 امپیره 100 امپیره یا 200 امپیره وي نو په نورمال ډول باندې د سولر پینلو د موازی تړلو په واسطه باندې چارج کوي اول تاسو دوستانو د سولر پینلو امپیر وګورئ او د امپیر څخه وروسته د سولر پینلو د امپیر مطابق دوستانو دا ورته نصب او کنیکشن کوي نو دوستانو دا زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع دوستانو که غواړئ بر تخنیک څخه ځانونه برخمن کړئ او خپل هر قسم برقي وسایل په خپل کورونو کې ترمیم او جوړ کړئ نو دوستانو که تر اوسه پورې مو زما چینل نوی سبسکرایب کړئ نو مهرباني وکړئ زما چینل سره سبسکرایب کړئ دوستانو که دا ویډیو مو خوښه شوې در سره لایک او شیر کړئ د خپل ملګرو سره ترڅو خیر او پیدا ټولو ته ورسیږي دوستانو ستاسو د توجه او لیدو څخه یو نړۍ مننه السلام علیکم